بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل کې نن موضوع چې دا کنډیشنل فارمټینګ دی. کنډیشنل فارمټینګ چې دی څه کار کوي؟ دا فارمټ ورکوي ټیکسټ ته یا نمبر ته د شرط په اساس باندې. لکه اوس راځو دغه سیلونه دي موږ سره دا کالم مسلک هایلایټ سیل رولز ګریټر دین. ګوره زه ورته مثال د کم سیلري چې د 50,000 نه جیګه ده هغه ته څه ورکړه فارمټ سیلز ډټ آر ګریټر دین هغه دغه سیلونو کې چې کوم عددونه زیات وي د 50,000 نه هغه ته فارمټ ورکړه. دلته راځئ ګورئ فارمټ یې تیار وکړئ لایټ فیل with dark red text لکه دا اوس چې کوم اخیستی دا غواړئ یا نه یلو فیل دا رنګ یې غواړئ یا چې د ګرین فیل غواړئ یا مثال لایټ ریډ فیل غواړئ یا غواړئ چې ریډ ټیکسټ شي یا ریډ بارډر شي ریډ بارډر یا کسټم فارمټ ته راځئ خپل د خوښې فارمټ ورته جوړوئ. مثال زه غواړم چې بولډ فنټ دی بولډ شي بارډر دی چې دی واخلي دې ځای نه آوټلاین همدارنګه د بارډر کلر دی فرضاً ریډ وي فیل کلر ورکوئ مثال فیل کلر دی دا شي یا دا ورکوئ اوکې کوئ دې ځای نه ګورئ موږ خپل فارمټ ورته برابر کړ. دا فارمټ سیلز ډټ آر ګریټر دین دا کم چې زیات دي. راځو بیرته زه غواړم چې دا کلیر کړمه کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل. دویم اپشن کې دی لیس دین چې د مثال زه ورته یم د 50,000 نه چې کومه کوچنۍ وي مخکې د 50,000 نه زیات موږ انتخاب کړو اوس د 50,000 نه کوچنۍ هغه فارمټ اخلي. همدارنګه راځئ ورته چې بټوین دلته به راشو هایلایټ سیل ته بټوین په منځ کې مثال زه وایم چې د 2,000 او د 15,000 په منځ کې چې کومه سیلري ده دا د فارمټ واخلي. همدارنګه بیا راځئ ورته چې ایکوال ټو کومه سیلري چې د 4,000 مساوي ده چې نه مثال د 6,000 مساوي ده هغه د فارمټ اخلي اوکې کې فارمټ به اخلي. بیرته فارمټ که تاسو لرې کوئ کلیر رولز ته راځئ کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل. بیا راځئ دې ځای نه بله خبره کوي ټیکسټ ډټ کنټین مثال زه غواړم دغه ټیکسټ دی دا سلیکټ کومه بیا راځو ټیکسټ هایلایټ سیل رولز ته ټیکسټ ډټ کنټین هغه نومونه چې په هغې کې مثال ا حرف موجود وي هایلایټ کړئ ګوره ا ټولو کې موجود مثال ورته یم اچ چې د دې درې نومونو خان فهیم واحد کې موجود دی. که چېرته ورته مثال جے ګوره یوازې په جان کې موجود دی نو په دې طریقې سره کولی شو چې څه کوو موږ دا هایلایټ کړو. بل دی اډیټ آکرینګ اډیټ آکرینګ څه کار کوي ګوره د ډیټ شارټکټ کنټرول سیمی کالن دی دې سره ډیټ راځي دې ځای نه کولی شو چې مونږ څه وکړو دا به زه ډیلیټ کړم لږ لاندې راځم دغه ځای کې دا ډیټ وکړم کنټرول سیمی کالن دا ډیټ چې دی دا لاندې هم ټریک کوو چې تاریخ راشي ورسره او بیرته ځو همدغه ډیټ چې دی زه غواړم بره هم ډریک کوم چې زوړ تاریخ هم راشي ورسره. ګورئ دغه تاریخ چې کوم دی دا زه سلیکټ کوم او دلته به راځو هایلایټ سیل ته اډیټ آکرینګ کې زه ورته وایم یسټرډې ګورئ که لږ لاندې راشو د دې دا دغه به زه لږ کم داسې اوس راځو دلته اوس اډیټ آکرینګ ته ګورئ یسټرډې چې ده دا به موږ ته دلته یسټرډې شو یسټرډې دا ده. همدارنګه زه ورته یم چې ټوډے نن ورځ هایلایټ یې کړه همدارنګه چې د ټومارو سبا ورځ ان د لاست 7 days دا ده. همدارنګه لاست ویک دغه ده سلیکټ یې کړه همدارنګه دیس ویک همدارنګه چې د نیکسټ مانت ورې که لاندې راشو او دا اوکې نیکسټ مانت یې موږ ته سلیکټ کړې ده. همدارنګه ډیټا کرنګ ته راځئ دغه نور یې هم چې دی مخکې وروسته دا ټول تاسې کولی شئ چې په اسانۍ سره چیک. بیا راځو دلته ډوپلیکیټ ویلیو اوس ګورئ مثال زه غواړم دغه خان چې دی دا دلته بیا دوباره لیکم ډوپلیکیټ کوم که دا سلیکټ کړو د نومونو کې زه ورته یم چې ما ته ډوپلیکیټ ویلیو دوه ګونې تکرار ویلیو پیدا کړه. ګورئ که راشو ډوپلیکیټ دی اوس یو خان ډوپلیکیټ دی بل جان خو مخکې نه فارمټ وکړو دې ته موږ فارمټ چینج کړو مثال زه غواړم دا ګورئ خان چې دی ګرین فیل سره شو دا ډوپلیکیټ ویلیو که ورته وي چې نه یونیک موږ ته وښیه یو ګونې دې ځای نه راځو یونیک دا نور یونیک دي صرف خان پکې ډوپلیکیټ دی نو که ډوپلیکیټ غواړو دې ځای نه کولی شو ډوپلیکیټ پیدا کړو. بله خبره دا کوي چې ډوپلیکیټ هم شو ټاپ او بټم رولز دي دې ځای نه راځو
کنډیشنل فارمټینګ کې ټاپ بټم زه ورته وایم ټاپ 10 آیټم راته دې کې شو کا د ټول شو کا زه ورته وایم چې نه 2-3 دانې راته شو کا ګورې دا تر ټولو زیات ایوریج یا اوسط دی همدارنګه ټاپ 10 ایوریج راته شو کا فیصدي دا صرف 2000 دی همدارنګه راځو ورته یو چې مونږ ته بټم 10 آیټم شو کا دې کې ټول شو کا زه ورته وایم چې نه کم راته شو کا ګورې تر ټولو یو دانه چې دی هماغه زر شو بله خبره دا کوي چې بټم 10 ایوریج دا راته شو کا دا تر ټولو کوچنی چې دی زر دی همدارنګه راځو بله خبره دا کوي چې اباف ایوریج جی اوسط او بل دا بیا سلیکټ کړو سلیکشن نه وروسته به راشو دې ځای نه ورته ووایو چې بیلو ایوریج دا راته سلیکټ کا بیا راځو بله خبره دا کوي ډیټا بار غواړئ په دې هغې کې چې دی داسې بار شکل درته شو شي په دې شکل زه غواړم مثال دا بار دې پکې شو کېږي یا دې ځای نه راځي ورته چې بار په ځای کلر غواړئ زه به دا رولز کلیر کړم دې ځای نه زه ورته وایم چې مثال ما ته چې دی کلر داسې مکمل شو کوه یا دې ځای نه راځئ آیکن شو کوئ کولی شي چې ګورئ تر ټولو زیات چې دی هغې ته ټک مارک متوسط ته ایکسکلیمیشن مارک او کوچنیو ته چې دی ایکس یا کراس مارک بل دی نیو رولز کې هماغه رولز یې کولی شو فارمټ آل سیلز بیس آن دیر ویلیو مثال دې ځای نه زه غواړم ورته وایم چې دوه رنګه تاسو ورکوئ دې ته فرضاً زه ورته وایم چې لویسټ تر ټولو کوچنی ویلیو ته چې دی داسې رنګ ورکړه مثال دا زیړ او تر ټولو زیاته ویلیو چې دا شین رنګ ورکړه دا که اوکې کړو ګورئ تر ټولو کوچنی ته زیړ او نورو ته شینه دا رولز به زه بیرته کلیر کړم راځو نیو رولز کې دویمه خبره دا کوي فارمټ آل سیل ډټ کنټین مثال ما ته صرف هغه سیلونه دغه که چې مثال د 2000 او 50,000 ترمنځ ویلیو فارمټ ته راځي دې ځای نه مثال رنګ کلر تاسې ورکوئ دا بلو اوکې ګوره 2000 او 50,000 ترمنځ یې فارمټ کړه زه به دا بیرته کلیر کړم بله خبره دا کې په نیو رولز کې فارمټ آنلی ټاپ اور بټم رینک ویلیو صرف جیګه فیصدي ول لکه اوس مو چې ولوستل ته همدارنګه فارمټ آنلی ویلیوز ډټ آر اباف ایوریج دا مو ولوستو فارمټ آنلی یونیک اور ډوپلیکیټ ویلیوز دلته راځو بیا د یونیک او ډوپلیکیټ خبره شوه یونیک او ډوپلیکیټ نیو رولز ته راځو فارمټ آنلی ګوره ډوپلیکیټ ته مونږ کلر ورکړی زه ورته یم چې ډوپلیکیټ ته بل کلر ورکړم مثال دا بلو کلر ورکړه فل کلر اوکې دا یې ورکړم همدارنګه بله خبره دا کوي use a formula to determine which cells to format زه راځم ورته یم دغه پوسټ مې سلیکټ او دلته نیو رولز ته راځو فارمټ دې کې زه ورته یم مساوي کې ورته یم دغه سیل که چیرته دا مساوي شو مثال د چا سره د ډبل کوډ به ورکړو ډاکټر سره دلته دې ته فارمټ ورکوه فرضاً زه ورته یم چې فل کلر دغه ورکوه چې هر یو دلته ډاکټر سره مساوي کېده اوکې که اوکې دا کلر ورکوه ښه دی ټول هغه کړه زه به دا کنټرول زیډ کړم ډاکټر کنډیشنل فارمټینګ ته راځو او بیا چې دی راځو په دې کې یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیلز ټو فارمټ دی باندې به کلیک وکړو دلته به راشو ایکول ساین به ولګوو دغه سیل به راواخلو دا به مساوي کوډ ډبل کوډ مثال زه ورته یم چې ډاکټر راته په دې کې بیا ډبل کوډ او دې ځای نه راځو صرف دا د رو نمبر نه چې دا ډالر ساین لرې کوو فارمټ ته راځو زه ورته یم چې فل کلر ورته ورکوه دغه ګرین اوکې که دې ځای نه اوکې ګورې چې کوم ډاکټر راځي هغه به دغه کلر اخلي اوس راځو بله مهمه خبره چې دا کلیر رولز دی کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل صرف دغه سلیکټ شوي سیلونه رولز ختمې اوکې دویمه خبره دا کوي چې کلیر رولز فرام انټایر شیټ مکمل شیټ نه ختمې کلیک کم مکمل شیټ نه ختم شو څومره چې په دې شیټ کې وو کلیر رولز فرام دیس ټیبل که چېرته ټیبل مو جوړ کړی وي ټیبل نه لرې کوي نو په دې طریقې سره به موږ ټول کم کنډیشنل فارمټینګ رولز شو هغه ختم کړل